سلامونه ګرانو وطنوالو. لکه څنګه چې تاسو وینئ قلعه شانان د 12مې ناحیې اړوند سیمه ده چې د دې سیمې د سړک او د کانالاسیون لارې چارې مخ نه دي تللې. په سړکونو کې ژمي کې ډنډونه وي او په اوړي کې دوړې او خاورې وي او د کانال لارې چارې نیمایي کې پاتې دي. نو د اسلامي امارت څخه هیله کېږي چې د دې ځای خلکو او د ځای ته مشکلات ته پاملرنه وکړي. او دا د برق پای چپنه کی خطرناکه ده او که جای خورین کې والا چپکې ہے دا کانال تر دغه ځای دا فیسبوک کې هڅه څنګه دا کانال نور نه جوړ کړي تر دغه ځای جوړ کړي این دغه ځای پورې دا باید تر سینه پورې وباسل نه مې کې راوستې او کنه خواته سیند پورې بیخي نه ده ښکلی ده خواته کلي ته مو روانې دي هیله کوم ورونو دا د قلعه شانان لږ د قلعه شانان ته لږ سترګې راواړوئ لږ یې وګورئ دا څه بدل ده وروره